چې رانږدې شي نو تراخه شي خلک، چې رانږدې شي نو تراخه شي خلک، چې څومره لرې شي خواږه شي خلک. د چا حجرې له میلمانه نه راځي، د چا حجرې له میلمانه نه راځي، د چا په زړه کې میلمانه شي خلک. د پښتنو دغه یوه بدبختي، د پښتنو دغه یوه بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک. سلامونه او نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې زه باچا خان ننګیال یم. یو ځل بیا څنګه چې تاسو ته پته وي چې پروګرام د غره لمن کې موږ ادبي خلک میلمه کوو، د هغو نه شعر اورو، د هغو نه لیک اورو، همهغه خلک پکې میلمه کوو چې د هغو د شعر او په لیک کې څه پیغامي، څه وزن پکې پروت وي. نو نن راسه یو ځل بیا په دویم ځل خوږ لیکواله اسرار پامیر صاحب میلمه کلی دی. لاول ډېره مننه د اسرار پامیر صاحب کو چې موږ له ټایم راکو، او د هغه نه مخکې اسرار پامیر صاحب پروګرام کې ته ستړي مه شو وایو، ستړي مه شو نه بعد که څه رسه تیاري هغه راسه شریک. ډېره مننه باچا خان ننګیال صاحب ستاسو، ریاض ناصر صاحب ستاسو، او د غره لمن د ټول کتونکو ډېره زیاته مننه کوم چې ماله مو بیا وخت راکو. ډېره مننه. تاسو هم ډېره مننه. پامیر صاحب که څه هم دسه تیاري په دغه ټایم کې را شریک کوي نو مننه به. ډېره مننه. څه شعرونه د غزل نه مخکې دي چې هر طرف ته سره ورونه ګورمه، هر طرف ته سره ورونه ګورمه، زه چې د خپل ملک عکسونه ګورمه. دومره دي زخمي دومره الوتې دي، دومره دي زخمي دومره الوتې دي، زه چې اوس اکثر خبرونه ګورمه. مننه. دومره دي زخمي دومره الوتې دي، زه چې اوس اکثر خبرونه ګورمه. زخم مې تر هغې پورې نه ګنډم، زخم مې تر هغې پورې نه ګنډم، دی له د کمڅو تارونه ګورمه. ښه خو لیونتوب په سر اغستی یم، ښه خو لیونتوب په سر اغستی یم، زمه په دې لارې پلونه ګورمه. دومره په ښایست غاوره نه یمه، دومره په ښایست غاوره نه یمه، هسې د مینو زړونه ګورمه. د غزل مطلع عرض ده چې تا پسې یار ښه کمزوري شوي دي، تا پسې یار ښه کمزوري شوي دي، اوس خو مې مازغه کمزوري شوي دي، اوس خو مې د زړه نه رسا نه وځي، اوس خو مې د زړه نه رسا نه وځي، اوس خو د باڼه کمزوري شوي دي. چا چې د شوخي د مخ لیدلې ده، چا چې د شوخي د مخ لیدلې ده، څوک چې د په زړه کمزوري شوي دي. هغسې مې اوس زړګی پرې باسي نه، هغسې مې اوس زړګی پرې باسي نه، ستا په نوکو تله کمزوري شوي دي. مننه. هغسې مې اوس زړګی پرې باسي نه، ستا په نوکو تله کمزوري شوي دي. سترګو د سپرلي ځان ته راښکلي دي، سترګو د سپرلي ځان ته راښکلي دي، چا ویل چې رانجه کمزوري شوي دي. مننه. یو بل له یې خونې ړنګې بنګې کړې، یو بل له یې خونې ړنګې بنګې کړې، راشئ پښتانه کمزوري شوي دي. مننه. اوس مې ارمانونه داسې کړي دي، اوس مې ارمانونه داسې کړي دي، څه مړه دي او څه کمزوري شوي دي. دا چې د پامیر زخمونه نه سوځي، دا چې د پامیر زخمونه نه سوځي، ستا په مخ کې سره کمزوري شوي دي. ډېره بل غزل مطلع عرض ده چې ناصر صاحب وختونو زر په ورکه لار پریښی دی، وختونو زر په ورکه لار پریښی دی، چا چې د مینې کار روزګار پریښی دی. شکر دی اوس خو زه ښه شوی یمه، شکر دی اوس خو زه ښه شوی یمه، شکر دی ما د ګوتو شمار پریښی دی. کله چې مخې له راغلې هغه، کله چې مخې له راغلې هغه، یو دم د زړه مې ورته کار پریښی دی. مننه. کله چې مخې له راغلې هغه، یو دم د زړه مې ورته کار پریښی دی،
لیونۍ تا که برګودر پریښی دی نو ما هم سوری د چنار پریښی دی لیونۍ تا که برګودر پریښی دی نو ما هم سوری د چنار پریښی دی دغه به خود وي دروغجنه مینه چا په اسانه باندې یار پریښی دی دغه به خود وي دروغجنه مینه چا په اسانه باندې یار پریښی دی د باندې یار به مې په زړه کې ساتم د باندې یار به مې په زړه کې ساتم بازاري یار مې په بازار پریښی دی مننه او یارانو وخواړه یاران په ټګۍ یارانو وخواړه یاران په ټګۍ ځکه اوس چا په چا اعتبار پریښی دی مننه او پښتانه خپلې وینې سکي په امیره پښتانه خپلې وینې سکي په امیره خدای زده چې چا ورته ازار پریښی دی ډیره مننه کوو د پامیر صاحب چې د خپل قیمتي وخت نه واخیستو موږ لره پروګرام له ټیم راکو د یو بل پروګرام پورې سره د ریاض ناصحه ما باچا خان ننګیال لره کې اجازت د لوی الله